تازه رامنځته شوي وسلوالې ډلې ویلي چې بغلان او کاپیسا کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د آزادې جبهې په نوم یو وسلوالې ډلې چې په روانې پر 20 نیټې خپل موجودیت اعلان کړی او ویلي چې پر بغلان او کاپیسا ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي او ورته مرګ ژوبله اړولې ده. د ډلې د کاپ د میاشتې پر 20 نیټه باندې طالبانو په وړاندې د جګړو کول لپاره خپل نوم او موجودیت حال اعلان کړی دی چې د طالبانو پر وړاندې به وسلواله مبارزه کوي. تر اوسه طالبانو خپل لوري ته اوښتي زیانونه په هکله کوم خبر نه دی خپور کړی. د طالبانو 7 میاشتې حکومت وروسته ورځ تر بلې د دوی پر وړاندې وسلوالې مقاومتونه زیاتیږي او زیات شوي چې خپل طالبان هم اندېښنه کوي. د آزادې جبهې ترڅنګ مقاومت جبهه داعش او نور ګواښونه هم هغه دي چې طالبانو او حکومت یې ننګوي. یو شمېر هیوادونو لا هم وړاندې طالبانو وړاندې داعش ډلې فعال حضور په هکله اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبان نه توانېدل چې د داعش ډلې خطر د افغانستان نړۍ او خپل پر وړاندې کوم کړي، خو ځکه د دوی داعش خراسان ډلې له موجودیت څخه په افغانستان کې ویره کړې ده. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.